بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګوره ایچ جی چینل. په دې ویډیو کې موږ د اف وی جی یعنی فیر ویلیو ګیپ برغیږو چې فیر ویلیو ګیپ څه شی دی، پروفیټیبل ټریډونه څنګه او څه شی لاس غزان څنګه ساتلی شي. همداشانتې دا د سمارټ منی کنسپټ یو خاص موضوع ده. فیر ویلیو ګیپ هم ډېر یو خاص امپیکټ لري. د ښه ټریډ کولو لپاره یو ښه تاثیرناکه سټریټیجي غوندې هم دین استفاده کولی شي. د یو مکمل خاص طور سره د خاص ټریډ کولو لپاره هم دین استفاده کولی شي چې په خاص ځای کې د دې څخه د فیر ویلیو ګیپ نه استفاده وکړئ، تاسو پروفیټیبل ټریډ ولګوئ. صحیح شو. راځئ چې خپل ویډیو سٹارټ کو. فیر ویلیو ګیپ اول تاسو زه پکچر شکل درته وښیم. تاسو مثال داسې پکچر تاسو ګوګل کې سرچ کوئ شي، هر ځای کې سرچ کوئ شي. دا پکچر دی. صحیح شو. دلته تاسو ګورئ د بدل زره غټ کم دا پکچر دې ځکه موږ سره وګورئ فیر ویلیو ګیپ چې دی موږ سره څه ته وایي. ګوره اول فیر ویلیو ګیپ موږ سره درې کینډل نه جوړیږي، که اپ ډاون اپ او که ډاون چیرته. صحیح شو. بل موږ سره فیر ویلیو ګیپ کې چې دی فیر ویلیو ګیپ کې اولنی کینډل چې دی هغه کوړو کې هغه جوړ شي، خو ډالکۍ باید ډیره زیاته اوږده نه وي. صحیح شو. لکۍ باید ډیره زیاته اوږده نه وي. نارملي اوږدی پروا نه کوي، نو دا اولنی باډي دومره پروا نه کوي، واړه غټه دا دومره پروا نه کوي چې جوړ شي. صحیح شو. فیر ویلیو ګیپ شو. بیا دا دویم کینډل دا ضرور دی چې دا باید ښې باډي والا وي. صحیح شو. نارمل کینډل یا نارمل غټ کینډل مې پروا نه کوي، خو چې شی وي باډي ښه غټه باډي وي، ښه باډي وي، نارمل ښه باډي ولري. صحیح شو. شیډوګانې ډېرې زیاتې فضول اوږدې نه وي. چا ډېرې اوږدې شیډوګانې ولري هغه صحیح فیر ویلیو ګیپ کې دا بیا موږ درې واړه نشو حسابولی. نو دغه مینز کینډل مهمه دی. اولنی کینډل دومره ضرور نه دی چې دې باید لکېګانې یعنی شیډوز ډېر زیات اوږدې نه وي، خو دا شیپې که وړوکې غټې مطلب باډي وړی غټې پروا نه کوي. صحیح شو. همداشانتې دا دویم خو مهمه دی چې باډي باید صحیح جوړه وي، غټه وي، نارمل یا غټه وي، خو باډي صحیح وي، منظمه وي. همداشانتې دا دریم کینډل چې دی، ګوره دریم کینډل موږ سره چې دی هغه همداشانتې اولني غوندې چې غټه وړوکې یا باډي وړه غټه دومره پروا نه کوي. شیډو باید ډېرې زیاتې لکېګانې ډېرې زیاتې اوږدې نه وي. هم دا مهمه ده چې ډېرې زیاتې اوږدې نه وي، خو نارمل که اوږدې پروا نه کوي. صحیح شو. د دې شیپ مهمه نه دی چې وړوکې او غټې. صحیح شو. ډېر غټ خو پروا کوي، خو چې نارمل وړوکې غټې پروا نه کوي. حتی چې ډوجي هم دلته جوړه شي پروا نه کوي. ښه، اوس موږ فیر ویلیو ګیپ همدې کې هم همدا حساب دی. اولنی کینډل داسې خاص تاثیرناکه دی، خو مطلب د دې شیپ مهمه دومره نه دی چې ډېر وړوکې او غټ جوړ شي. همداشان د دریم هم چې دی شیپ ډېر وړوکې غټ جوړ شي پروا نه کوي. شیډوګانې لکېګانې چې ډېر زیات اوږدې جوړ شي هغه بیا تاثیر لري، هغه بیا صحیح فیر ویلیو ګیپ کې موږ نه حسابو. او دا منځنی کم کینډل چې دا باید ښه باډي والا وي. صحیح شو. که وړوکې که غټې، خو چې نارمل باډي ولري او ښه باډي ولري چې منظمه ښه باډي ولري، شیډوګانې یا لکېګانې ډېرې اوږدې نه وي. صحیح شو. بل چې دی موږ د فیر ویلیو د دویم کینډل چې کوم موږ سره جوړیږي، د اولنی نه دویم کینډل چې کوم جوړیږي، او دلته چې کوم دویم کینډل موږ سره ډاون سایډ ته جوړ شوی دې دغه د دویم کینډل نه چې کوم د دریم کینډل جوړیږي، دې دغه باډي یا مطلب دا بره باید کم از کم دا باډي د دې نه چې بره کلو شي هغه هغومره کوي فیر ویلیو ګیپ یې. صحیح شو. دلته دې نه دې شیډو نه دې باډي نه دغه دې باډي باید کم از کم لاندې کلو شي، هغه موږ سره یو ښه فیر ویلیو ګیپ جوړیږي. صحیح شو. نور دومره پروا نه کوي که دا داسې دې ځای کې هم چېرته کلو شي دې باډي، نو هم صحیح ده، خو مطلب چې لږ زره بره کلو شي دې اندازه باندې چې بره کلو شي یعنې بره بند شي دا کینډل، او دا کینډل لاندې کلو شي دلته دې نه، نو هغه موږ سره ښه فیر ویلیو ګیپ دی. صحیح شو. بل تاسو دلته سپین ډاټ ګورئ، دلته سپین ډاټس ګورئ تاسو. صحیح شو. دلته وګورئ د اولني کینډل او د دریم کینډل. دویم پکې اوس نه ګورو، دویم کینډل خو موږ هغه باډي صرف خاص ده. نور موږ په فیر ویلیو ګیپ چې سره وباسو هلته موږ سره بیا ضرورت نشته دی. چې کله راوباسو فیر ویلیو ګیپ هغه ضرورت نشته، کله جوړیږي فیر ویلیو ګیپ هغه کې خاص رول لري. خو چې اوس فیر ویلیو ګیپ موږ ته نه راوباسو چې هغه اندازه الو، هغې کې موږ سره اولنی کینډل او دریم کینډل ډېر ضرور دی. د اولنی کینډل چې کوم ځای کې کلوز شوی دی شیډو سره یې رانیسو، او د دریم کینډل چې کوم ځای کې کلوز شوی دی دې ترمنځ کوم فاصله دی موږ فیر ویلیو ګیپ دی. همدې هم همداشانتې ده چې اولنی کینډل شیډوی که باډي دې ته راغلي، اخرنی ځای چې کومي هغې ځای نه دا خط کش کوو، او د دریم کینډل همداشانتې د دې د سر نه چې کوم ځای کې که شیډو دلته واو که باډي و دې اخر سر کې بس دې ځای کې موږ خط کش کوو د څه شي دپاره، فیر ویلیو ګیپ د ګریپ کولو دپاره، اخیستو دپاره. صحیح شو. ښه، بل دې ته ګوره تاسو به شاید کنفیوز یې. موږ اکثره سټوډنټان موږ تېرې ویډیوګانې ویلي دي، هغې کې موږ بعضې سټوډنټان موږ سره بعضې پوښتنې کوي، هغه بار بار موږ ویډیو کې ویلي، خو هغه نوم نه وی نومي. ګوره سمارټ مني کنسپټ کې دا یو خبره ده چې نومونه ډېر زیات ورکړي، یا مثال دا یو څوک ورته یو نومالي، بل څوک ورته بل نومالي، ډېر څه مغلق نومونه یې ورکړي. نو بعضې وخت تاسو صحیح ده کنفیوز کېږئ. نو دې دپاره زه کوشش کوم چې راتلونکي ویډیوګانو کې دا نومونه زه کوشش کوم چې څه نومونه خلک ورته وایي هغه تاسو ته هم بعضې که ما نه میس هم شي، تاسو بیا کمنټ باکس یا واتساپ کې پوښتنه کولی شئ. ګوره دلته موږ سره فیر ویلیو ګیپ دی. فیر ویلیو ګیپ ته موږ هایډن ګیپ هم وایو، یعنې
پټه فاصله مرته ویلی شو. صحیح شو. فیر مطلب ښه ویلیو ګیپ ښه ویلیو ته څه وایي درجه یا مثال هغه متوسط حد چې کوم دی د هغې ترمنځ کوم سپیس ته فیر ویلیو ګیپ وایو. هغې ته هایډن ګیپ هم وایي یعنې پټه فاصله. صحیح شو. دا ورته موږ څه وایو د انشاءالله تاسو په پکچر کې به اوس اندازه پوه شوي وئ. صحیح شو. اوس دلته موږ راځو څه شته دلته دې ته بیا چې یو امبیلنس هم نوم ورته ویلي، امبیلنس نوم ورته هم ویلي. صحیح شو. اوس موږ دا تیار جوړ کړي چې ویډیو ډېره اوږده نه شي، چې ایکسپلینیشن ښه وشي او ویډیو ډېره اوږده نه شي. زه به دا پکچر صحیح غټ کړم. ښه دلته موږ سره دا پکچر به هم لږ صحیح کړو. صحیح شو. دا هم داسې وکړو، دا صحیح ده. نور به هم لږ ذره داسې وکړو چې لږ ذره کلیر شي. ښه دلته تاسو ګورئ ما هلته ګرافیکل شکل تیار جوړ کړی دی. ګرافیکل شکل موږ سره تیار شته دی. ګوره اپ ټرینډ کې موږ سره اپ ټرینډ کې ګوره یو خبره بله درته وکړم چې په فیر ویلیو ګیپ موږ سره دا هم ضرور نه ده چې صرف اپ ټرینډ وي. دا هم کیدای شي چې یو ټرینډ ریورسل کې باعث وګرځېږي. دا هم کیدای شي چې مطلب یو مارکیټ ټرینډ ډاون تللی، په دې کې لږ مارکیټ بره تللی او بیا په دې کې فیر ویلیو ګیپ ښکاره شو، نو هلته موږ څه کولی شو فیر ویلیو ګیپ نه استفاده کولی شو. صحیح ده. همداشانتې موږ بیا څنګه فرق معلومولی شو چې بولش والا فیر ویلیو ګیپ کومه دی او بیرش والا فیر ویلیو ګیپ کومه دی. د بولش دپاره موږ سره کم از کم که دا اولنی کینډل سوري پروا نه کوي، خو چې دغه دویم کینډل او دریم کینډل باید شینې موږ سره دا موږ سره بولش ښیي، او بیرش موږ سره چې ښیي چې اولنی کینډل شینی هم پروا نه کوي، که سور شي مطلب که ډاون ټرین اپ ټرین والا کینډل جوړ شي هم پروا نه کوي، خو دا دویم او دریم کینډل باید سور وي. لاندې دپاره چې موږ کله وایو چې اوس مارکیټ لاندې نه ورځي، نو هلته موږ باید فیر ویلیو ګیپ کې موږ سره اولنی او دویم او دریم کینډل باید سور وي. ساده چارټ کې موږ سره تور وي او په رنګه چارټ کې موږ سره سور وي. سور مطلب لاندې سیټ ته چې مارکیټ ځي، نو اولنی دویم او دریم کینډل موږ سره سور وي. اولنی کینډل چې سور وي که شینې پروا نه کوي، په دې کې موږ سره اولنی کینډل سور وي شینې پروا نه کوي، خو دویم او دریم کینډل باید موږ سره چې وي شین وي په رنګه چارټ کې، او په ساده چارټ کې سپین رنګې دی. صحیح شو. دویم او دریم موږ سره باید سپین وي. صحیح شو. دا موږ سره بولش ښیي، دا موږ سره بیرش ښیي. ما اوس مې ورته ویلې که نه چې دا موږ سره د دې نه بعد چې دا ښکاره شو فیر ویلیو ګیپ چې موږ سره دواړه شنه راښکاره شو دویم او دریم، بیا موږ وایو چې مارکیټ نور هم همدې ټرینډ کې بره ځي. همداشانتې که سره راښکاره شو مارکیټ وایو ډاون ځي، که هغه بره ښکاره شو که لاندې ښکاره شو همداشان. خو مطلب که چیرې یو ټرینډ لږ بره تللی او هلته موږ سره فیر ویلیو ګیپ بولش راښکاره شي، نو هلته موږ سره کنفارمیشن نور هم زیاتېږي، کوي سیګنل جوړېږي. مطلب که په ټرینډ کې راښکاره شي او بره لپاره راښکاره شي بیا کوي، نو دې خاطره دې ځای کې کوي والی زیات دی، اکورسي زیاته ده، 70% اکورسي لري. او بیا چې کله مطلب داسې غلط اپوزیټ پوزیشن کې جوړ شي، مطلب په دې ځای کې چېرته جوړ شي، مطلب دې ځای کې یا دلته چېرته یا دې ځای کې چېرته فیر ویلیو ګیپ اپ ټرینډ والا جوړ شي، نو هلته موږ چې دی هلته بیا موږ لږ ذره کنفارمیشن کم یعنې 60-50% اکورسي راځي، ټیټېږي لږ ذره. نور انشاءالله ټریډ لګوو، خو هلته به خیر زه وایم چې څنګه لاټ سایز به لږ کم کوئ. ښه دلته اوس وګورئ موږ سره فیر ویلیو ګیپ دا ګوره مارکیټ مثال بره ته دلته موږ سره اولنی کینډل جوړ شو، دویم کینډل دریم کینډل جوړ شو، دې ښه باډي جوړ شي، دې باډي ګورئ دې موږ رانیسو. اوس موږ دا فیر ویلیو ګیپ کوم ځای رانیسو؟ د اولني او د دریم کینډل مینځ کې چې کومه فاصله ده د شیډو او د شیډو هم رانیسو، چې هر شیډو یې که باډي چې مطلب د اخره څوکۍ چې کومه ده د دې ترمنځ مینځ کې موږ چې نیسو یو خط کش کوو، یو باکس جوړوو. که دا باکس چې ما جوړ کړی ده ګورئ دا باکس ما چې کړی کش کړی مې دی. صحیح شو. دا باکس ما کش کړی. صحیح شو. یو دا شو دې کې موږ فیر ویلیو ګیپ راویستو. بل د دې ترمنځ وګوره د اولني او د دریم ترمنځ چې کومه فاصله ده، که چیرې دا کینډل داسې لاړ چې دا فیر ویلیو ګیپ نه دی. صحیح شو. ګوره فیر ویلیو ګیپ مهمه ده چې وي ډاون وي، چې ډاون کلوز شي، چې منځ کې خو فاصله پاتې شي که نه. د اولني او د دریم کینډل ترمنځ چې فاصله جوړه نه شي هغه فیر ویلیو ګیپ نه دی. که چیرې دا مثال دې ته لاړ. صحیح شو. دا که دې ته لاړو خو فیر ویلیو ګیپ یې ختم کړي، نو مطلب فیر ویلیو ګیپ نه دی، باید سپیس پکې وي. همداشانتې که چیرې دا پرې راکته شي، که دا پرې راکته شي نو هېڅ فیر ویلیو ګیپ دا موږ نه حسابو، فیر ویلیو ګیپ نه دی. صحیح شو. نو دا فیر ویلیو ګیپ کې نه حسابېږي که چیرې دا سپیس پټ کړي. سپیس ګیپ مطلب فاصله پټه کړي. صحیح شو. ښه اوس په دې کې موږ د فیر ویلیو ګیپ نه موږ څو رقمه دوه رقمه موږ ټریډ په دې کې کولی شو. څو رقمه ټریډ؟ دوه رقمه موږ ټریډ کولی شو. یو د موږ یا د کنټینیویشن په حساب کې موږ ټریډ کولی شو، یو د ریورسل په حساب کې موږ دې نه استفاده کولی شو. کنټینیویشن کې مطلب څه شی دی زما؟ ګوره کنټینیویشن کې مطلب دا دی که چیرې دا فیر ویلیو ګیپ جوړ شو هغې نه پس موږ چې دا څنګه جوړ شو دې نه پس د اولنی دویم کینډل دوه کینډله موږ تصور کوو چې جوړ شي، چې بره د دې کینډل نه بره شنه جوړ شي، شین کینډل جوړ شي، بره جوړ شي. صحیح شو. هغې نه پس موږ پکې چې اولنی جوړ شي هغه
صحیح ده. خو چې اولنۍ نه بعد په دویم کینډل چې لږ بره جوړ شو شین هغې کې موږ ټریډ بیا لږ قوي راځي، نو دې خاطر ما دلته هم دا ټریډ پلیس کړی او پر دویم پروفیټ اخیستی ګوره دلته ما پلیس کړی. صحیح شو. په دې کې هم راځو دلته موږ سره مثال ګوره څنګه چې دا دریم کینډل لاندې خواته کلوز شي، مطلب رنګه چارټ کوي سور کینډل کلوز شي لاندې خواته، نو هغې کې موږ ډایرکټ ټریډ لګولی شو. او که چیرې صبر کوو چې څنګه دویم کینډل د دې نه بعد چې کوم دویم کینډل جوړ شي هغې کې موږ ټریډ لګولی، دلته ما ټریډ لګولی او دا اکورسي هم زیاته ورکوي بیا چې اولني نه چې څنګه دا فیر ویلي ګیپ جوړ شو خط د کش کې هغې نه پس ته دویم اولنی کینډل چې صحیح لاندې کلوز شو چې هغه لږ ښې باډۍ واله هغې کې هم ډایرکټ ټریډ لګوه، او که چیرې هغې ته صبر کوئ چې هسې نه واپس بره لاړ نه شي، نو بیا دې خاطره تاسو څه کوئ بل کینډل ته دویم کینډل کې صبر کوئ چې څنګه دا کلوز شو دویم کینډل کې ټریډ لګولی شي. صحیح شو. یو دا یو خبره دا ده چې ما ویلی چې دې کې موږ دوه رقمه ټریډ لګولی شو، دا خو یو رقم ټریډ شو، دې کې اپ ټرینډ کې هم دا رقم ټریډ او ډاون ټرینډ کې هم دا رقم ټریډ شو. اوس موږ وایو چې اپ ټرینډ کې موږ څه کوو، په اپ ټرینډ کې موږ اوس د ریورسل په حساب چې موږ ټریډ لګوو، یعنې دویم رقم ټریډ موږ څنګه لګوو، دویم رقم ټریډ چې دی د دې ټریډ نه د نورم اکورسي زیاته لري قوي ټریډ دی. صحیح شو. په دې کې موږ نورم مطلب ښه پروفیټ یا ښه لوټ سایز تاسو استعمالولی شئ، تاسو پروفیټ ښه پروفیټ دیز کې اخیستی شئ. دا څنګه ځکه چې ریورسل غوندې ریورسل عموما قوي ټریډ دی او اکثر ښه پروفیټ ورکوي. صحیح شو چې ښه ځي کې پلی شي. ښه و دلته ګوره مارکیټ بره لاړو، دیز کې که ټریډ د لګولی او کمی شوی هم نه، دلته موږ فیر ویلي ګیپ شاته معلوم کې ختم کش کې دلته باکس ګوره مارکیټ واپس لاندې راغی، دیز کې واپس په دیزي کې مارکیټ واپس بره لاړو. ښه و دلته تاسو ټریډ څنګه ولګوئ، دلته ګوره دلته هم همدا شان دی څنګه چې دیز کې دا سټریټجي وه چې دوه کینډله بعد، نو دلته هم همدا شان دی چې څنګه دلته یې ټچ کې بره چې څنګه اولنی کینډل جوړ شو شین مطلب بره خواته شین جوړ شو لږ ښې باډۍ والا، داسې نه چې ډوجیانې جوړېږي سیټ بای سیټ، داسې نه چې ښې باډۍ والا شاید دلته څلور پنځه شپږ لس کینډل څنګ په څنګ جوړ شي هغې موږ ټریډ نه لګوو، چې اولنی کینډل بره سیټ ته جوړ شي د ښې باډۍ والا، هغې نه پس چې کوم بل کینډل جوړ شي بیا هماغه بل کینډل کې ډایرکټ هم ټریډ لګولی شي، او که نه دوه کینډل ته صبر کوئ چې سر په سر جوړ شي هغې نه پس په دریم کې ډایرکټ ټریډ ولګوئ. لکه دلته ما دا خط کش کړی جوړ کړی ډایرکټ مې دلته ټریډ چې ولګوئ اپ ټرینډ انشاءالله ځي. صحیح شو. دا دویم رقم ټریډ شو. په دې ځای کې موږ سره د ریورسل مارکیټ کړی که نه هم نه کې خو دې ځای استفاده دې وکړه لاندې لاړو بل پوزیشن به پیدا شي لاندې، خو که چیرې مارکیټ راتاو شو دلته راتاو شو په دې ځای کې ګوره بعض وخت کې ګوره دا مارکیټ کیدای شي چې دې باکس کې دننه هم لاړ شي، دې باکس کې دننه هم راشي او د دې باکس نه بهر د دې په سر هم مارکیټ تاو شي. صحیح شو. باکس کې دننه هم راشي، صبر وته کې پیشن حوصله غواړي ډېره. صحیح ده. دلته ګوره موږ سره مارکیټ کې دا دې شي کې دې باکس کې راغلی دی او مارکیټ واپس دې ځای نه ډاون ته دی، نو موږ چېرته ټریډ لګوو چې دوه شنې کې دوه دلته خو ډاون ټرینډ دی که نه دوه سرې کینډلې باید موږ سره لږ ښې باډۍ والا جوړ شي، هغې نه پس یا په دویم کې ټریډ لګوو یا ډایرکټ په دریم کې چې دا دوه کینډله لاندې د یو مثال جوړ شي بل نه باید لاندې جوړ شي، نو هغې نه پس موږ ټریډ لګوو چې دا بیا قوي ټریډ راځي. صحیح شو. انشاءالله دا ریورسل کې ټریډ و، دا کنټینیویشن کې موږ سره ټریډ و. انشاءالله دا ګراف کې ایکسپلینر شو، هغه پکچر کې ایکسپلینیشن شو. اوس به راځو پریکټیکل څه شي ته چارټ ته راځو، چارټ باندې ریل اگزامپل ته راځو. ښه دلته اوس موږ سره دا به زه زوم ان کړمه چې زه دلته تاسو ته دا به داسې کوو. صحیح ده. ښه دلته موږ سره وګوره دلته اوس موږ سره تیار چارټونه کې موږ څه جوړ کړي ټریډونه کړي دي. بس موږ سره دلته وګوره فیر ویلي ګیپ کومه دی، دا یو فیر ویلي ګیپ موږ سره دا دی، دا کینډل ماته ویلی چې دا باډي دومره فرق نه کوي. صحیح شو. اولنی کینډل دی فیر ویلي ګیپ دی نو نیسو دا بل باډي ښه ده، دې بل کینډل دریم کینډل تاسو ګورئ دلته که تاسو زوم ان کړو لږ به زوم ان کړو درته چې تاسو ته لږ صحیح ښکاره شي. زه به دا لږ زره داسې کش کړم. دلته تاسو ښکاري دغه سپیس دا ګوره دې مینس کې دا سپیس ګوره دې کینډل او د دریم کینډل مینس کې سپیس دی، دې ته موږ فیر ویلو ګیپ وایو، فیر ویلو ګیپ دې ته وایو. صحیح شو. دې مینس کې اوس خط موږ کش کوو. اوس تر هغه پورې موږ ټریډ نه کوو چې کله موږ چې دا بریک کړي، دا شی کې دا کینډل بریک کړي اولنی یا دویم کینډل بریک کړي، هغې نه پس موږ چیک کوو، هغې نه پس موږ ټریډ لګولی شو یا ټریډ لګوو. نو ما ورته ویلې په دې کې لکه موږ مخکې سټرټیجیانو به ویلې چې څلور پنځو پورې موږ چانس لرو، دې کې نه، دې کې تر څو چې بریک نه یې کړی هغې پورې موږ چانس لرو چې بره څنګه بریک شي هغې نه پس ټریډ لګوو. صحیح شو. ښه دلته راځو ګوره دې کې بره کینډل څنګه بریک وکړي کلوز شو، دې کې ډایرکټ دی موږ ټریډ ولګوو، دا دې کې موږ ټریډ ولګوو. سټاپ لاس هم چې دی د کوی شي هم دغه د باکس لاندې کور کوی شي ښه وي، ځکه لوټ سایډ به یې کم کاروئ چې تاسو باکس لاندې سټاپ لاس ورکوئ، ځکه سټاپ لاس د باکس لاندې اکثریت مارکیټ د باکس کې لاندې راځي، نو هغې خاطره واپس شاید تاو هم شي، نو دې خاطره تاسو سټاپ لاس لږ ډاون ورکوئ د باکس نه، نو دې خاطره زه اکثریت وایم چې لوټ سایډ لږ نارمل لګوئ. صحیح ده. لوټ سایز چې برابر وي نو بیا تاسو کولی شئ چې
خپل دلته لاس لیول لږ زیات کوي، ځکه چې بیا لاس لیول زیات هم کوي نو بیا دومره تاثیر نه کوي، دومره غټ لاس نه درکوي. ښه دا دی موږ یو پر دوه پروفیټ الو، یو پر دوه دلته شارټ کې موږ ته پروفیټ راکړی، ګورئ 2 پر پروفیټ راکړی. ښه دلته موږ بل شی لرو، بل اگزامپل موږ لرو دا دی. و دلته تاسو وګورئ، دلته وګورئ په همدې پوزیشن کې موږ سره یو ریټیسټ موږ سره جوړ شوی. که تاسو دې د خیالي دې که تاسو وګورئ دلته موږ سره چې جوړ شوی یو پوړو کې باندې ریټیسټ جوړ شوی. خیال دې دلته بار بار پریکټیس وکړئ پوهیږئ. وګوره ریټیسټ چې دی وګوره کنټینیویشن موږ سره فیل شوی دی، صحیح شو، کنټینیویشن موږ سره فیل شوی، خو ریټیسټ چې دی موږ سره ښه کار کړی او ټول نه کوي کار کړی، دا موږ سره ښه پروفیټیبل ټریډ راکړی. صحیح شو. راځو دلته اوس وګورم دا خط موږ مسلسل کش کې، ګوره دا خط موږ کش کې، دا ګوره دغه پخوانی موږ سره فیر ویلې ګیپ موږ سره ګوره ښه کار کوي. دې ځینې ګوره مارکیټ شوی دی، دې کې موږ ټریډ لګولی شو، دې پورې پروفیټ راکړی، خو بیا هم لاندې راغلی. دې ځینې مو واپس څه شی کړي، دې ځینې دا ګوره موږ سره دلته مثال لاس راکړی. چې نو ګوره لاس هم ورکوی شي، لاس دا نه دی چې 100% خبره ده، 100% نه ده. ګوره دا موږ دا ټریډ موږ د څه شي په حساب اخیستی، دې فیر ویلې ګیپ موږ اندازه اخیستې ده، فیر ویلې ګیپ اندازه مو اخیستې ده، هغې نه پس ته څه شوي دلته موږ ټریډ لګولی او دا ګوره سټاپ لاس یې راکړی. نو دا حساب هم کېږي، داسې نه ضرور ده چې تاسو به حتما پروفیټ درکوي، سټاپ لاس هم کېږي، خو په حوصله سټیپ بای سټیپ به کار کوئ. راځو دلته بل ټریډ ته، بل ټریډ دلته ګورو موږ سره. ګوره ما تاسو ته ویلي چې کنټینیویشن هم وي او کله نه کله ټرینډ ریورسل کې موږ سره کار کوي. نو ټرینډ ریورسل کې موږ سره دا دی فیر ویلې ګیپ، دا ګوره مارکیټ نه دی لاندې نه بره نه لاندې نه دی را روان، خو په دې ریورسل کې موږ سره فیر ویلې ګیپ دا دی جوړ شو. د دې کینډلو پورې موږ صبر وکړئ. دا ګوره دې کینډل او دې کینډل ترمنځ فاصله ده، شین خط ګورئ، دا شین باکس ګورئ، دا موږ څه کړی، دا موږ فیر ویلې ګیپ اخیستی. فیر ویلې ګیپ هم اخیستی دی. زه که تاسو وایئ چې مثال نه ښکاري شی، زه به درته ولیکم اف وي جي به ولیکو. صحیح شو. دلته لیکل زه باکس کې شاید راشي، خو چې لیکل څه وجې نه راځي، نېټ شاید سلوی. ښه بس به ولیکو. ښه دلته تاسو وګورئ دې کې موږ سره فیر ویلې ګیپ جوړ شو، دا د اف وي جي، دا به داسې کو اف وي جي. صحیح شو. دا موږ سره څه شو، دا موږ سره ټول فیر ویلې ګیپ دی. صحیح شو، فیر ویلې ګیپ دی، اف وي جي شو. نو دلته اوس موږ سره ګورو، دلته تاسو وګورئ دې کې موږ سره دا کراسینګ کې ټریډ موږ چې ته لګو ډایرکټ په همدا څنګه کراس شو، ښې کینډلې جوړې شوې که نه. نو دلته کنفرمیشن زموږ کانفیډنس لږ زیات دی. نو تاسو دې کې ټریډ لګولی شو، کوئ نه صبر کوو، اگر یو پر دوه موږ دې کې پروفیټ اخیستو، که نه صبر کوو چې یو کینډل سی بل هم جوړ شي، کنفرمیشن زیات شي. نو دې کې دا ګوره دا څنګه کلوز شو، دې کې ډایرکټ موږ ټریډ ولګو. سټاپ لاس موږ د دې نیمه ورکړي، ځکه چې اوس هغه باکس ته نه شو رسوي، غټ لاس راکوي. نو دې کې موږ د دې نیمه یا لږ نور هم بره کوی شي. نو هغه د سټاپ لاس موږ دې پورې وټاکلو، دا د یو پر دوه موږ ته څه راکړه، یو پر دوه د 2.0 و چې دی ګوره 2 نه زیات پروفیټ راکړی، حالا نور هم زیات راکوي. دا ګوره 3 چنده پورې موږ ته پروفیټ راکوی شي، خو یو پر دوه موږ الو، بس خبره ختمه. صحیح شو. راځو بل اگزامپل ته. موږ سره اگزامپل ډېر دي، ګوره تاسو هم کولی شئ اگزامپل ځان ته بار بار پریکټیس وکړئ، بار بار وګورئ، ځان سره سټډي وکړئ. چې سټډي ونه کوئ دا شی تاسو په اسانه ذهن کې نه کلیر کیږي. اسانه دی، خو چې سټډي مهمه ده، لرنینګ مهمه ده. ښه دلته تاسو وګورئ دې کې اوس تاسو دلته که تاسو وګورئ دې کې موږ سره فیر ویلې ګیپ جوړ شوی دی. ګوره دا کینډل موږ نیولی، ګوره ما ته ویلې که شیډو که نه وي دې دا باډي موږ سره دې اخر سر مهمه دی. نور شیډو لکۍ باډي بر راغلي، اخر سر مهمه ده. اخر سر دلته دا دی موږ سره دې ځینې موږ چیرې سو، دلته موږ سره دا به داسې کو. ښه دې ځینې موږ ګوره دې ځینې موږ چې خط کش کې ختم باکس هم ونیو تر دې کینډله پورې. ګوره دا کینډل څومره ښې باډۍ والا جوړ شوی. نو دا یو قوي فیر ویلې ګیپ دی موږ سره جوړ شو. موږ ټریډ چې دا لګو څنګه چې دا کینډل په سر بل کینډل کلوز شو، دې کې موږ ټریډ لګوی شو، دا کینډل کلوز شو، په دې کې موږ چیک کولی شو دا کینډل چېرته کلوز شوی، دا دلته بره کلوز شوی. ښه دلته بره کلوز شو. موږ سټاپ لاس چېرته ورکوو، سټاپ لاس لږ د لاندې ورکوو چې لږ وړاندې شي، او ټیک پروفیټ څه ورکوو، ټیک پروفیټ دا دی، ټیک پروفیټ خو هغه دی تر اخر سره پورې 3 نه بره پروفیټ راکړی، خو موږ یو پر 2 الو. صحیح شو. دې ځای کې به تاسو کولی شئ خپل لاټ سایز لږ زیات کړئ چې تاسو پروفیټ په لانګ ځای کې شارټ ځای کې تاسو ښه پروفیټ والئ. دلته تاسو که لنډ خیال وکړئ، تاسو پریکټیس سره ګوره هر څه کلیر کېږي. ګوره دلته تاسو وګورئ مارکیټ څه کړی، ریورسل کړی، خیال هم دی دې ریورسل ته تاسو خیال دی ریورسل ما ټول نه کوي. نو ریورسل کوي، ګوره موږ سره دې ځای کې ریورسل کې ګوره دا دی موږ چېرته
ګوره ریورسل کې ریجکشن یې ورکړی دا یو کنفرمیشن شو ریجکشن کینډل یې واپس تاو کړی دی دې باکس نه او ګوره بره دلته موږ سره چیک کړی بل دا کینډل بره کلوز شو دې کینډل کې بره کینډل کې موږ چیک کوو ټریډ لګو ټریډ موږ کدی کې نه لګو په دې اخر کې موږ په دې کې ټریډ لګو سټاپ لاس چې دی موږ د دې باکس سره چیک او باکس لږ داخل کوو چې کینډل بعض وخت دې ټچ کیږي دلته راځو چیک دا د سکشکو سټا خیر ټیک پروفیټ ډیر وروسته راکړی دی خو پیشن او حوصله به ساتي ورته دا د ډیر غټ پروفیټ راکړی په دومره غوت روان دی د سی پروفیټ او د سو وای چې موږ ته دا د سوچنده پروفیټ راکوي شي دا موږ ته زیات راکوي شي بيخي به دا سی کش کم دې سره مخامخه نور هم پروفیټ زیات راکړی خو ځکه دومره هم چې څومره پروفیټ موږ ته راکړی شپږ چنده پورې موږ ته چې راکړی مطلب که $100 څوک ولګوي $100 انویسټ وکړي نو هغه به شپږ چنده نو مطلب $600 پروفیټ به کوي هماشانتې که $1000 څوک ولګوي نو $6,000 پروفیټ په دې وړو کې ټریډ کې کوي ښه زه به دا پوزیشن واپس صحیح کړم صحیح شو دا ګوره دلته په دې کې موږ ته پروفیټ راکړي لږ وخت یې ونیو خو پروفیټ یې راکړي صحیح شو همدغه شانتې دې باکس په استفادې سره دا باکس موږ کش کړی دې شاته دلته لاړ شو چې ته شاید مارکیټ کپی لاندې راغلی خو لاندې مارکیټ نه دی راغلی نو دې امکان لري چې مارکیټ واپس بره لاړ شي ځکه دې باکس نه دا ریورسل کوي دا یو دفعه نه یو دفعه بره لاړو بیا هم راتلی شي بیا پې بره تلی شي ګوره دې زموږ سپیس کې بیا مارکیټ بره تلی نو مارکیټ بار همدې نه کوی شي لاړ شي دې باکس نه کوي باکس شي کمي و دلته ګوره دلته بل اگزامپل موږ سره دی دا ګوره دلته موږ سره باکس جوړ شوی دی ګوره مارته ویلی چې ډوجي غوندې حتی هم جوړېږي نو پروا نه کوي دا اگزامپل موږ سره ګوره دلته موږ باکس جوړ کړی مارکیټ لاړو بره دې کې موږ ټریډ نه لګو دا کینډل څنګه بره کلوز دې کینډل کې موږ ټریډ ولګو دا ګوره موږ سره څه شوي سټاپ لاس هټ شوی څه شو ګوره دام ضرور نه چې تا د اتمن پروفیټ راکړي ګوره پیپر ټیسټ کې مارته ویلې ګوره اولنې دا ویک شو ما د دې نه دا کوي دا ریورسل دې ګوره موږ دا کینډل څنګه اولنې جوړ شو بل کینډل جوړ بای ټریډ ولګو سټاپ لاس موږ ګوره نږدې دی راسه تیر نو سټاپ لاس د باکس لاندې لګو او ټیک پروفیټ اوپر دور کو دا دې موږ ټیک پروفیټ راکړي صحیح شو ښه د شرازو موږ سره اگزامپل نورې شته که نشته زه به دا لږ زره دا شکم ښه انشاءالله هم دومره اگزامپل به کفایت وکړي بس به انشاءالله تاسو پریکټیس بار ځان سره وکړئ پریکټیس ځان سره وکړئ دلته موږ سره یو شته دی بل هم شته دا ګوره دې کې ډاون ټرینډ لپاره ګوره موږ سره یو بل اگزامپل دی ګوره کینډل کې سپیس دی مینس کې دا ګوره موږ سره لاندې راغلی دی کینډل نه بعد ګوره دې کلوز نه دی کړی کې موږ ټریډ نه لګولی دې نه بس دې کلوز کړی دی کې موږ ټریډ لګولی سټاپ لاس هم بره ورکړی دا سټاپ لاس لږ نور هم د باکس داخل کو او ټیک پروفیټ بیخي څو راکړی درې چندو نه درې پورې راکړی دی او موږ چیک کوو دا دی دوه چندو پورې او پر دوه پورې موږ پروفیټ واخیستو مارکیټ نه ووتو صحیح شو انشاءالله پرابلم سم حل شوي مشکل څه پوښتنې یا زیاده